کاټلان کې د نوموړي صحافي رحیم الله یوسفزۍ خپل پلارني کلي کې خاورو ته وسپارلی شو. رپورټ ګورو د محمد ایوب. په نړیوال کچ په صحافت کې د شایستګۍ، توازن، اعتدال او د افغان امورو ماهر نوموړي صحافي رحیم الله یوسفزۍ خپل پلارني کلي کې خاورو ته وسپارلی شو. په جنازه کې د مسلم لیگ نون صوبایي صدر امیر مکان، د جمعیت علماء اسلام مرکزی رهنما مفتی حماد الله یوسفزی، غلام احمد بلور، پری طوفان، حامد میر بشمول سماجی سیاسی شخصیتونو صحافي برادرۍ په ګڼ کچ ګډون کړی و. رحیم الله یوسفزی د اوږدې ناروغتیا نه وروستو تېره شپه په حق رسېدلی و. هغوی ته په 2004 کې تمغه امتیاز او په 2009 کې ستاره امتیاز ایوارډونه ورکړي شو. رحیم الله یوسفزي ته د ملا عمر او اسامه بن لادن سره د انټرویو نه وروستو نړیوال شهرت میلاو شوی و. ښاغلي د 4 اشرو پورې انګریزي، اردو او پښتو ژبو کې ځانګړي صحافتي خدمات ترسره کړي دي او د ټولنې اعتماد یې په یو موقع هم نه دی بایللی. نړۍ منې دغه نظر او دغه د قلم د خو هغه افغانستان او پاکستان او خاص کر زموږ د KPG او پښتنو لپاره ډېر لوی لاس دی. ملا یوسفزۍ ډېر زبردست سړی و او ډېر ښه صحافي و او ډېر کامیاب ترین انسان و او د هغه نن سبا خو صحافیان دي دا خلک نن سبا سهار ماښام خرڅېږي، د هر یو حکومت ستاینه کوي. د ډېر ښه زندګي تېره کړې، د چا ستاینه نه ده کړې او چا د خدمت نه دی کړی او نه یې ځان خرڅ کړی دی، نه په پلاټونو، نه په دولت، نه په بل څه، او صرف د پاکستان نه د پاکستان عوامو او د افغانستان د عوامو د ټولو ملکونو ډېر خدمت یې کړی دی. رحیم الله یوسفزئی صاحب جو ہیں وہ 2-3 حوالوں سے ان کی بڑی اہمیت تھی. پہلا تو یہ ہے کہ وہ خود اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، وہ اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے جو نوجوان صحافی ہیں ان کی تربیت بڑے اچھے انداز میں کی، ان کی حوصلہ افزائی کی. پھر وہ اپنی صحافت کی وجہ سے پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پاکستان کے باہر بھی نہ صرف پاکستان کی بلکہ اپنے علاقے کی پہچان بھی تھے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کیونکہ ایک انٹرنیشنل لیول کے جرنلسٹ تھے تو ان کے بہت لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بھی تھے، لیکن انہوں نے ان تعلقات کو کبھی اپنی ذاتی منفعت کے لیے یا پرسنل گینز کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کی ترقی کے لیے اور ان کی مدد کے لیے بہت سے کام کیے. اور اس وجہ سے وہ ہمیشہ ان کا نام جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا.